دویمه موقع د مغفرت نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې رمضان کې تراویح وکړلې د قیام رمضان متوي تراویح متوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تعبیر په قیام کړه، لیکن دو شرط لګولې ایمان او احتسابا. ایمان بدید الله باندې او دا تراویح به ثواب غني په ځان باندې به بوج نه غني. عثمانزه ته ولاړی هغه په ځان باندې بوج غني. نا کلم چې عبادت در باندې بوج شو شریعت مونږ ته وی پرېدا مې کوا تلاوت کې ستړی شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اقرأوا القرآن ما اتلفت قلوبکم. تلاوت کوا تر څو پورې چې تا کې نشاط او تا کې خوشحالي و. کله چې ستړیواله در باندې راغې دا مو وایي چې په ستړیوالي باندې ورګه غزې ته رسومه نه په غزي پرېدا به ته کله په نشاط کې شی به قرآن وایا. نوافلو کې شریعت مونږ ته وی په ناراستۍ مکوا شپې مانځه تر پاتېږي خوب دل درځي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ودشه دا مونږ پرېدا د دې لپاره چې په نشاط کې ته مونږو کې په توجه باندې مونږو کې تراویح به سړی په ځان باندې بوج نه ګڼي. هغه سړی په ځان باندې بوج حساب کی. اکثر انسانان دی وخت کې تراویح غ بوج ګڼي. موږ تاسو معاشره کې وګورو هغه جمعات ته زور کوي چې کوم مولا هغه تراویح ډیر زر زر د ټولو نه مخکې کوي. دا چا وخت پکې کمی التبسيزي تر دې چې نیمه غنټه مزل پسې ولې نه دې ته ګوري نه چې دا نیمه غنټه د څه لګوما نیمه غنټه هغه څه لګوما صرف یو 10 منټه یا 15 منټه ځان لا بچت کوما خدا بدلته ولګوم په عبادت کې نه شیطان او تاغه خسته کړي باغې پسې منډه وای او دا عبادت په ځان باندې بوج غنلې نه بوج به غنې نه احتسابا ثواب به غنې به کې مال الله اجر راکړي. تراویح متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلي دا تراویح ګوره په مونږ تاسو فرض نه دي. رمضان روزه فرض ده، تراویح دا سنت دي مستحب دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کتب علیکم كتب الله علیکم صیام. رمضان روزه الله در باندې فرض کړی لیکن د تراویح ما تاسو له سنت ګرځولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل رمضان کې تراویح کړې دي. دریش په جمع باندې کړې لیکن په حدیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع ثابت تا لیکن تعداد نه ثابت چې په دریش کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څو رکعاته کړې. په صحیح روایتونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تراویح تعداد نه ثابت. ها په حدیث د عائشه کې شته چې ما زاد رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان نبی صلی الله علیه وسلم په رمضان کې او په غیر رمضان کې د اتو رکعاتو نه زیادت نه کړه. دیو جن اتو رکعاته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملو. رمضان کې هم دا عملو غیر رمضان کې هم دا عملو. اتو رکعاته به کول خپل په دغه دریش پو کې څو رکعات رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمع کړي دا نه دي ثابت. دا تراویح به سنت دي او فضیلت نبی صلی الله علیه وسلم او خو چې انسان ته په الله غفر له ما تقدم من ذنب ټول ګناهونه په معاف کړي. همه تراویح افضل بهتره پکې ده دا سره اتر رکعاتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري د وجه نه اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اتر رکعات کړي هغه د دې اتر رکعاتو نه زیادت تا څنګه نه ده. دا اتر رکعاتو نه موږ زیادت نه کوو. مثلا موږ ما خستان کې اتر رکعات د امام سره وکړه بیا پښتمي کې را پاتېدو اوس به دا نه وایو چې بس اتر رکعات هم کړي دي دینه به زیادت نه کوو.
د شپې چې بیا را پاڅېدلو بیا چې څونه وس او توفیق الله د عبادت راکړي هغه به مو کوو. دا زیادت په اتو څه حرام نه دی، ناروا نه دی، جایز دی. دلیل په حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله عنه روایت ده، نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته تراویح وکړلې تر نیمې شپې پورې. موږ ته ویل اې د الله نبی لو نفلتنا بقیت لیلتنا، دا باقی شپه دې موږ ته کړې وای خبره وای. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل کله چې انسان د امام سعود ریږي تر دې چې امام فارغ شي د مانځنه، الله تعالی بدل دا ټول شپه په عبادت کې اولي کی. دا حدیث نه دوه مسلې او ظاهر معلومه شوې. یو مسله ته دا معلومه شوه چې زیادت حسن روا نه دی چې دستو به تنپل لکه نه په لستو ناروا وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بو ته ویل چې دا ته څه وې دا ته نه زیادت چا جایز کړی اجتماع ته چې ته وېکا نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ته زیات ځکه کوما چې د امام سره د شریک سلام وګرځو الله تعالی ټول شپه په عبادت حسابي. بل صراحتا روایت ترمذی ده، یو صحابي ده هغه علاقه کې ما خام رو جماعت یلته کو ما خستنل تیسار شو هغه ته مونږ کو ترکات او تو کړو بیا خپل ځای تراغه هغه ته مخ کې شو هغه ته دوباره بیا نور تراوی او تو کړه واه کسانو ته وتر کړیو. کله چې وتر مخ وخت شو یو کس ته ول چې ترا مخ کې شدید ته وتر وکا ځکه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی لا وتران فی لیلا، یو شپه کې دوه وتره د جایز نه دي. فرض منځ دوه ځل جایز نه ده. مثلا د ماسپخین منځ کو موږ پنيت د فرضو او به واپس پنيت د فرضو کو ناروا، ها که پنيت د نفل کو جایز ده. فرض منځ هم کړه لاړ ول ته جمع ولاړه ده اوس هم داغه سنت ته تړو پنيت د نفل جایز، پنيت د فرضو بدوانه منځونه نه کو. دغه سي دوه وتره پشپک کې دا جایز نه دي. یو ځل دی وتر کړو دوباره بیان کړه. دیم دې حدیث د ابو ذر ندام معلوم شو چې افضل من استاد لپاره دا ده چې کلم د امام سره تراوی وکړي دا وترم د امام سره وکړو او هغه سه پرې نه دو ولیک منګه د امام سره وتر پرې خوستا دې فضیلت ته محروم وو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د امام سره ودرېدو تر دې چې امام فارغ شي. امام کله فارغيږي چې د وترونم فارغ شي الله به دا ټول شپه تعالی په ثواب یولي کې په نفلو کې به حساب کی. دیو جناب وترو کې داغه سو درېدل پکار دي. هغه یو تن دا وی چیرې زه دا وتر زکه نه کومه چې د شپې اخري سکه به را پاتې کما په اخر کې به دا وتر کومه. ایک د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اجعلوا اخر صلاتکم بالليل وترا. نبی سمې اخره د شپې په اخري سکه تاسو وتر کوئ. نوافل بکې کله چې سبا را ختل نږدې شو په ټیم کې به تعالی وتر کول پکار دي. خر کې به وتر وګرځي. دا امر غواړي د وجوب ته پاره نه ده، دا امر د پاره د استحباب ده. روایت د نسائی کی راضی عائشہ رضی الله عنها روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وتر نرستو 2 رکعات نفل پناسته وکړه. دا امر د وجوب د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم نفل ته نه کوله، دا د استحباب د پاره دی. خدا په هغه ټیم کې کله تراوی په جمع نه کې په جمع باندې کې د امام سره وتر وکړه دا ټول شپه د الله په عبادت باندې حساب کی. رستو چې را پاتې کې به ځان نوافل وکړه دا نوافل به الله بل اجر دل درکې. دیو جن افضل ده دغه حدیث په بنا باندې دا وتر په رمضان کې امام څوکړې شي. همې تراو کې د عام نوافلنا د دې حیثیت جدا ده په دې اعتبار چې عام نوافل
ځان له او په کور کې کول بهتر دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بهترین منځ نفلی دا په کور کې ده. انسان چې په کور کې منځ کوي دا ول نوافل په کور کې بهتر او فرض دا په جمعات کې دي. دا هغه وجه دار چې ریاکاری پکې نه وي. دیمالتا برکات په کور کې راځي. درېمه کور والا ماشومان هغه به د پس اقتدا کوي. لکه د عبادت اثر په پاغي باندې کیږي. انسان چې کوم عمل کوي هغه په مرګري باندې اقص اثر غورځيږي. هغه ماحول باندې اثر غورځي. لیکن تراویح دا ټیک ته نفل لی سنت ته او دا په جمع افضل لی په جمعات کې افضل لی. دلیل دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په دریش په جمع باندې کړی. او څلورم شپه چې کله صحابه را جمع شو او د جمعات ته سم ډک شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویریدو چرته دا تراویح فرض نشي به ادا کولای نشي. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم متراونه واتو او ساری صحابه تی ویلا الحمدلله تاسو دا کانو باندې دا کوزیشتلو یا ټوخیم کوله زه څه ودنو ما تاسو ګمان دا چې ګینو دو زه غافل ودنو او زه ته زرا وینه راونه وته مسنه چې باندې فرض نشي. دا غین رستو د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې صحابه جمع کوله. ابو بکر صدیق په زمانه کې جمعات کې جمع وي یو امام نو. عمر په دور خلافت کې به مختلف جمع بوي. څوک بالته ولاړو څوک بالته ولاړو هر یو تن بزان ځان لمون جمع به کولې کسان به پسې ولاړو څوک چا بزان لکولې چا به جمع کوله. عمر ابن خطاب چوکتلا اکثر خوشوازه پسې روان شو او هغه کسان پرې خوسته چې هغه علم والا دي د قران په معنا په مقصد او په مطلب باندې پويږي او خوشوازه نه ده هغه نه رغبت پیدا کو بلتا. عمر ابن خطاب ویریدو چې څنګه نقصان پیدا نشي ځکه امامتي به داسې کس کوي چې اب پوي عالم به عالم په احکام او پويږي په مسائل او پويږي. عمر ابن خطاب دو کسان له مقرر کا ابي او تميمه او دې ته تاسو به امامتي کوي. ټول خلک په هغه راجم کړه اتفاقی. عمر ابن خطاب رضی الله عنه او رضی وته وکته ټول خلک په یو امام پسې ولاړو په اتفاق. هي نعمت البدعه واځه دا کومه طریقه چې ما وکړه ډیره خدا هغه دې مطلب دا نه ده چې عمر بن خطاب رضی الله عنه ځان بدعت ایجاد کړه. دا جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وا پله کړه وا رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه پرې کوسته چې فرض نشي. د ابو بکر په زمانه کې وا او په یو امام باندې نه جمع کوله. انته چې دې بدعت ویره دی یو امام ته ویل اصل جمع وا او دا په یو امام باندې جمع کول ته بدعت ویل چې دا مې ډېر ښه ایجاد وکړو. او بیا دا غي سره مو ویل چې ګوره دا کم ټیم کې تاسو مونږ کوي او په کم ټیم کې ود کېږي هغه ود کېدو ټیم د دې ټیم نه بهتر او افضل دی. معنا په هغه وخت کې ما غفلت نه کار نه لای دیو جن تراوی په جمع باندې افضلی. حتی عدد اکثر د نبی صلی الله علیه وسلم کشف اته دي دې باندې باسونه کول لکه په دې ټیم کې خلک باسونه یې څو رکعات دي او څونه دي او دا ثابت کې فلان ثابت کوي نفل دي نفل پر رسول الله تکړي مونږ وایو کچا شل رکعات وکړه په صحیح طریقه باندې ځان ته نخلاصونه په دې طریقې کولې لکه اکثر د امامانه کوي په صحیح طریقه شل رکعات کول رکوع د سجدي پورا حقوق ادا کړه او د شل رکعات ته تورته بد نه ویله دا شل تمنګ څنګه ناروا نه وایي چې دا ناروا ده بس وکړه هغه څه وکړه. دته ویل کېږي نوافلو کې زیادت او په مرتبه د جواز کې افضل هغه 3 رکعات دي
رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اته کړي. عمر بن خطاب هم په سی روایتو کې دا دي چې په اتو رکعاتو باندې کسان جمع کړي. صحیح روایت هم دا ده. د عمر په زمانہ کې اته رکعات تراویح وکړي دي او په هغه باندې جمع شوي دي. دیو نه دا د باس مسلې نه دي، نه د مناظرو بسونه دي، نه به کې انعامونه شته چې راځو انعام به زه ورکم دا کوچا دا ثابت کزه بدون انعام ورکم. اصل کې مقصود خسته طریقې باندې عبادت ادا کول دي. یو چانس موږ تاسو سره دا صيام رمضان دا تراویح دی قیام رمضان، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، چا چې تراویح کړی او ایمان یو په الله او احتساب غنلو غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکینی ټول ګناهونه به الله معاف کړي. دیو جنا دا عبادت په شوق باندې کو، پر رغبت باندې به کو، او دا هغه نور چانسونه دي الله موږ له په دې رمضان کې راکړي دي د مغفرت او د اوچتوالي درجاتو. ان دا هفته کې ان شاء الله کوم نو ژوند دی او بیان کو. بارک الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات